نبی صلی الله علیه و آله وسلم خواته چې صحابه کرام چې راتله به ډلې ډلې به راتلې تپوس به یې کوو چې محمد رسول الله څنګه دی. علي رضی الله عنه وفرمایل چې زه یو ورځ رالم په همدغه ورځ باندې چې نبي صلی الله علیه وسلم وفات کېږي. وایي ما چې ولیدو نو ما ته ډېر ښه کاره شو. وایي عباس راته وویلې چې علي زمونږ کورنۍ چې کله وفات کېږي همدغه رنګه نظر شکل یې جوړېږي څنګه چې د محمد رسول الله شکل دی. تا ته خو ظاهري دا سړی ډېر ښایسته ښکاري، ظاهري ته دا سړی چې ډېر ښه ښکاري، لیکن زما په نیز باندې دا سړی نور وفات کېدو والا دی. دا سړی نور د موږ نه ځي، ځکه د عبدالمطلب بچو کې همدغه قانون دی چې کله وفات کېږي نو رنګ او شکل یې دغسې جوړېږي لکه څنګه چې رنګ او شکل د دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی. کله چې نور چې د لږ راګرم شو، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمه رضی الله عنها راوغوښتله چې فاطمه رضی الله عنها د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور وه. غوږ کې ورته پټه یو خبره وکړله. وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې غوږ کې ورته خبره وکړه نو هغه ایسته به ژړا شو. بیا بیا راووتله، غوږ کې ورته پټه بله خبره وکړه، د هغې د وجې نه وخنده. عایشه صدیقه فرمایي چې موږ دغه نه تپوس وکړو، د فاطمې نه م تپوس وکړو چې تا ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وویلې. وایي راته وویلې چې یاره دا راز خبرې دي، دا زه نشم بیانولی. نبي صلی الله علیه و آله وسلم اول ځل کې چې ورته ویلي وو چې زه تاسو نور وفات کېږم، اول زه تاسو نه وفات کېږم او تاسو نه روان یم. نو محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و چې دا خبره واورېدله د فاطمې، وایي هغه به ژړا شوله. غوږ کې ورته بیا وویلې چې زما په کورنۍ کې به اولنۍ ته چې ما سره مخامخ کېږي، او دا یې ورته اعلان وکړو، زیری وله ورکړه چې فاطمه سیدة نساء اهل الجنه، د جنتیانو د ټولو زنانو سرداره چې دی هغه فاطمه وي. نبی صلی الله علیه و آله وسلم باندې چې کله سخته مشکلات راغی، فاطمه ورته ناسته وه، نو هغه وویلې چې واکرب اباهو، ای د پلار غم او مصیبت را حاضر شي، ځکه پلار چې دی هغې باندې سخته راغله، لورګانې چې دی هغه ورته ناستې وې او فاطمې وویلې چې ای د پلار غم را حاضر شي. نبی صلی الله علیه و آله وسلم ورته سترګې راجېږې کړې، ورته ویې چې د نن نه وروسته به ستا په پلار نه نور غمونه نه وي. حسن او حسین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوغوښتو او هغې ښکل کړله، وصیت یې د هغې په باره کې وګوره چې حسن او حسین مانه چې دا دا انوسي و د فاطمې رضی الله عنها بچي و، دا دواړه ډېر محترم انسانان وو. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا زما ریحانان دي، زما ګلونه دي دا دواړه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حسن او حسین مبارک امت ته چې دغه وکړه، وصیت یې ورته وکړه، ازواج مطهرات یې راوغوښتل. ازواجو ته نبی صلی الله علیه وسلم بیانو ته واعظ او نصیحت وکړه، دنیا نه بیا رغبتي او د الله عز وجل چې کوم نعمتونه دي هغې ته ترغیب ورکړه. کله چې محمد رسول الله تکلیف زیات شو، وایي دا هغه زهر و اثر دی چې مال هغه یهودي ظالم عائشه ته وفرمایل چې عائشه زما هغه یهودو چې راله زهر را کړي د خیبر په غزا کې، یو زنانه چې راله زهر را کړي و، د هغې د در په وجه باندې د زړه غږونه مې وشکېدل. نبی صلی الله علیه وسلم ته الله عز وجل د شهادت مرګ ورکړی دی، وجه دا وه چې یهودو ظالمانو زموږ استاد محمد رسول الله وجلی دی. ویا عایشې دا هغه حالت دی، وایي چې دا هغه زهر دی چې زه د هغې د وجه نه چې دی ما خیبر کې ماله دې یهودیانو را کړي وو، زما د زړه رګونه او د دماغو رګونه راله وشکول، دې درد وایي او هغه زخم او هغه زهر راله وشکول.
ملګرو ته چې عام عمومي ته ورسره ملګرو ته وصیت وکړو چې الصلاه الصلاه د خلکو د منځ لحاظ وکړي ګوره او د خپل غلامانو د مزدورانو لحاظ وکړي. دا خبره چې د بار بار محمد رسول الله ویله دنیا نه رسیدو امت د منځ تذکیر وکړو امت ته ویل چې امت ګوره تاسو به د منځ خامخا لحاظ کوئ. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم شو تکلیف ورو ورو کې شته زیاتېده. عائشہ صدیقہ فرمایي چې ما مخکې د عقیده لرله چې یاره یو سړي باندې دا ځنکدن سخت شي نو دا به د هغه د ګناهګارۍ او د هغې د ګناهونو اثر وي. وایي کله چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ولید تکلیف چې دومره سخت تکلیف او یو حدیث کې راغلی طبقات د ابن سعد کې دا روایت راغلی دی چې جبرئیل علیه السلام چې په دې وخت کې را حاضر شو او د هغې سره چې د نور ملایکې هم را حاضرې وي. جبريل راغی محمد رسول الله دی ویل چې یا محمد الله عز وجل را لګلم استاد سلام وې تا اول او به دې خبره عام شو د کومه چې جنت ته د اشتیاق لري او الله عز وجل اسلام ملاقات ته ډیر په انتظار کې دی. الله غواړي چې دا نور د دنیا نه د تکلیف او د مشکلاتو د ژوندۍ نه تا د آخرت مزو ته چې د جنت ته